السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له وزیر نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي یا سلواغې پنځمه چې د 2026 زیږدیز کال د جنوري له 25 سره برابره ده. نو زه رسافه مو تاسې ته له وزیر نیوز 40 څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د اشغال شوي لویدیځي غاړې د رام الله ښار په شمال کې یو فلسطینی په ډزو وژلی او کاناډا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د اشغال شوي لویدیځي غاړې د رام الله ښار په شمال کې یو فلسطینی په ډزو وژلی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي وژل شوی کس عمار حجازي نومې د 14 کلنو او د نابلس اوسیدونکی و. د فلسطین رسمي خبري اجانس وفا راپور ورکړی چې حجازي هغه مهال په نښه شو چې موټر یې چلوه. په یوه بله جلا پیښه کې بیا اسرائیلي پوځ د لویدیځي غاړې په مرکزي سیمه کې د مخماس لیکلي یو ماشوم هم نیولی دی او وروستیو اونیو کې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د اسرائیلي ځواکونو او میشتو ښارګوټو د اوسیدونکو بریدونه شامل دي. د نړیوالو قوانینو له مخې په سیمه کې د اسرائیل میشت ځایونه ناقانونه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې که د کاناډا لومړی وزیر مارک کارني له چین سره اعلان شوی سوداګریز تړون عملي کړي، پر ټولو کاناډایي توکو به 100% تعرفې ولګوي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح شوې چې کاناډا تېره اونۍ له چین سره نوې سوداګریزه همکاري اعلان کړه چې له مخې یې چین د کاناډا پر کرنیزو محصولاتو تعرفې راکموي او کاناډا تر 9,000 پورې چینایي برقي موټرو ته د خپل بازار د لاسرسي اجازه هم ورکوي. د کارني دفتر تر اوسه د ټرمپ څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو شنونکي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو نښه بولي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې کارني د داووس په غونډه کې د امریکا پر تګلارو نیوکې وکړې. د امریکا د کورني امنیت وزارت تایید کړي چې د سهشنبې په سهار فدرالي کډوالۍ ایجنټانو په میناپولس کې یو 19 کلن امریکایي وګړی په ډزو وواژه. چارواکو ویلي چې افسرانو د یو هدف پر ضد عملیات کول او ادعا یې کړې چې هغه وسلوالو او د ځان او نورو د ساتنې په موخه یې ډزې پرې وکړې. پولیسو ویلي چې وژل شوی کس د امریکا تبع و او مخکې یې یوازې د ترافیکي سرغړونو لپاره د قانون پلي کوونکو سره تماس درلود. ځینې ویډیوګانې ښیي او شاهدانو ویل چې هغه مظاهرې کې د ثبتولو پر مهال موبایل درلود او نه ښکاري چې کوم ګواښ یې کړی وي. لا یادې پیښې وروسته په ښار کې د لاریون کوونکو او قانون پلي کوونکو ترمنځ نښتې راپورته شوې او د میناپولس ښاروال او د ایالت چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول عملیات د ټولنې امنیت ته زیان رسوي او د خلکو ویره هم زیاتوي. تېره میاشت هم په همدې ښار کې یوه بله 19 کلنه امریکایي میرمن هم د یو فدرالي کډوالي افسر په ډز وژل شوې وه چې له هغې وروسته د آیس عملیات تر سختې څارلې لاندې دي. او د پای خبر بیا دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په یوه رسمي خبرپاڼه کې له دغه بنسټ څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې. دغه سازمان چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې فعالیت کوي ویلي چې امریکا د بنسټګر غړي په توګه د روغتیا نړیوال سازمان په ګڼو مهمو لاسته راوړنو کې اساسي او اغېزناک رول لوبولی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې د امریکا دا پریکړه نه یوازې دغه هیواد بلکې ټوله نړۍ د پخوا په پرتله له زیاتې ناامنۍ سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د امریکا د وتلو اعلان داسې مهمې پوښتنې راولاړوي چې ټاکل شوې د فبروري په 2 د سازمان د اجرایي بورډ په عادي غونډه کې او همدارنګه د 2026 کال په می میاشت کې د روغتیا د نړیوالې مجمع په کلنۍ ناسته کې وڅېړل شي. امریکا په وروستیو څرګندونو کې ویلي دغه سازمان بې اعتباره شوی او د خپلواکۍ په برخه کې پرې نیوکې هم کړي دي. او سازمان ټینګار کوي چې روغتیا باید له سیاسي شخړو لرې وساتل شي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبا خپرونې د الله په امان.